د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقي او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په روسیه کې مخامخ لیدنه او خبرې کړې دي او په یوې نتیجې ته هم رسیدلي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سیاسي تحولاتو په تازه پرمختګ کې راپورونه وایي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیر امیر خان متقي او ملا یعقوب په روسیه کې د یو مهمه او مخامخ لیدنه کې کړې ده. سرچینې وایي دغه لیدنه د مسکو په کوربهتوب ترسره شوې او دواړه لوري پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سیاسي راتلونکي، امنیتي مسایلو او د بین الافغاني تفاهم پر لارو چارو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې احمد مسعود په دې ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې د جګړې له لارې نه حل کیږي، بلکې یوازینۍ لاره یې د ملي ډیالوګ او پراخ بنسټه سیاسي جوړجاړی دی. نوموړي ویلي چې ټول افغانان باید د خبرو میز ته کیني څو د هیواد لپاره یو ټول شموله نظام رامنځته شي. بل لور ته امیر خان متقي ویلي چې طالبان د افغانستان د ثبات، امنیت او اقتصاد ودې لپاره هڅه کوي او غواړي له ټولو افغانانو سیاسي جریانونو سره اړیکې ولري. د هغه په وینا طالبان د نړۍ له هیوادونو سره هم د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي څو افغانستان له نړیوال انزاو ووځي. سرچینې زیاتوي چې په دې لیدنه کې د افغان کډوالو ستونزې، د بشري مرستو دوام، د بندیزونو لرې کول او د کنګل شوې شتمنیو موضوع هم یاده شوې ده. سیاسي شنونکي وایي دا لیدنه کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره مهمه وي، ځکه دا لومړی ځل ګڼل کیږي چې طالبانو یو لوړپوړي چارواکي او د ملي مقاومت جبهې مشر په رسمي ډول مخامخ خبرې کړې دي. خو دغه خبر د رسمي تایید نه لري او زیاتو غیر سرچینو لخوا جوړ شوی او اعلان شوی دی. تر اوسه نه طالبانو او نه هم د جبهې مقاومت ډلې دفتر تایید کړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.